غزني کې د دې ښار په یو شمېر سیمو کې په مارکیټونو کې اور هم لګېدلی دی او خلک شکایت کوي چې په میلیونونو افغانیو دوی ته زیان رسېدلی دی. بسیار مردم هم تلفات جانی مالی دیدن، هم بسیار او طرف هم بسیار بازازی در گرفته، دکان‌ها از بین رفته، این طرف هم در میلیارد دلار مردم ها از مالاش از بین رفته. اوس د عملیاتو لومړۍ مرحله تکمیل شوې چې هغه د غزني د ښار نه د تروریستي شبکو او د وسلوالو کسانو تصفیه کولو دا تصفیه شوي. دا عملیات دوام پیدا کوي د غزني د ښار شاوخوا سیمو ته او په دریمه مرحله کې به انکشاف پیدا کوي ولسوالیو ته.